दिल के आईने में है तस्वीर यार जब ज़रा गर्दन जो खाली देख ली. और रहमान बाबा वही د حجاز مدینه لرې د زمانه زه د زړه په مدینه کې جانان ګورم. دا دین داسې هم نه دی چې دا مولیان به بلاګانې او دوی به خوړل کوي نه جي نه یو دویم جي دا نوجوانان دی چې کوم دا تګ و دوړ کوي د دنیا دپاره چېرې ماته د ښه جاب میلاو شي ښه نوکري میلاو شي نو دی د وسره د محبوب صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم دا مینم دی کم از کم په دې زړه کې واخلي لکه رحمان بابا وایي په ترخ کې مې جانان په لاس کې جام دی وایي دا سیسټم دی دی کې زړه دی په دې کې ته د مدینې منورې او د محبوب صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم د مدینې منورې سیم ولګو صحیح ده او پیکج ورته وکړه که نه او بیا ستا خوښه ده که ته آډیو کال کې او که ویډیو کال کې مطلب څه دی رحمان بابا اظهار کړ دی وایي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي نو ما لیدلې د رفتار درویشانو څه مطلب دا دی باچا صاحب فرمایي زموږ بزرګان څه شی دی چې هغه حایل دی ستا او د الله په منځ کې څه شی دی چې حایل دی زما او د الله په منځ کې نو هغه وایي نفس دی نو وایي چا چې دا یو قدم په خپل نفس کې خدای قابو کو دویم به په عرش الهي باندې راځي وای تپوس لبدی یار راشي پخپلا تپوس لبدی یار راشي پخپلا تش لړمون لکه رباب ته په چغار شي څه مطلب دا رباب او ستار شي دی نو چې پنکار وته کینی او صحیح پنکار وي خمددار نو چې دی ول شلنګ ورکې نو لکانم راغون شي جنکایم راغون شي چې جوش کې راشي نو پیسې پینولي نو دې ته اولیاء کرام پس نظر ګوري بزرګان فرمایي چې دا رباب او ستار چې دا خو یو لرګی دی کمال څه دی چې د لکان جنکا راغونډیږي بیا قرباني ورکې پیسې پینولي نو بزرګان وای د کمال دا کړی دی چې د ترخزې ته رنده ته او د تبر ته د هر څه ته ځان کابو کو د دننه خېټې خالی کړه چې خالی کړن د پاسه پې تارونه تیر شو نو اوس چې ورته صحیح فنکار کینې او هغه صحیح فنکار وي دغه کار به کېږي لکه مساجدکم صبیانکم ومجانینکم ورفع اصواتکم وبیعکم وشراءکم چې تاسو خپل جماعتونه محفوظ کړئ د ماشومانو نه د لیونو نه او د اوچتو اوازونو نه او د لین دین نه اغوستل خرڅول نه وایي په ترخ کې مې جانان په لاس کې جام دی په ترخ کې مې جانان په لاس کې جام دی ځکه او رنګ د زمانې زما غلام دی. شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې ډېر بخونکی او مهربانه دی او پناه غواړو د شیطان رټلي شوي نه. د بیټک ټي وي ډېرو قدرمندو لیدونکو او خوږو اورېدونکو د تیر په څېر یو وارې بیا ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یم او د یوې نوې خپرونې سره داسې خپرونه په دغه خپرونه کې به مونږ د مذهب د دین د مسلک د دغه حوالو سره خبرې کوو. مونږ پښتنه ټولنه کې کم ستونزې یا کم مشکلات لرو د هغې د دین او د مذهب په رڼا کې د هغې د حل لارې ډیر محترم ډیر قدرمن زمونږ مولانا منظر حسین صاحب چې زمونږ میلمه دی په نننۍ خپرونه کې د هغوی سره ناستۍ لرو. ما ته دغه یو شعر را یادېږي چې د جومات استاد عرب دی په مکتب کې ډیلیوال دی د جومات استاد عرب دی په مکتب کې ډیلیوال دی یو استاد راله پیدا کا خو پښتون راله پیدا کا. اوس نیغ په نیغه ډیر محترم مولانا منظر حسین صاحب طرف ته ځم. ډېره زیاته مننه جي چې تاسو د مصروفه ژوند کې موږ له وخت راکړو او موږ سره د علم د پوهې په رڼا کې څو خبرې شریکې کړئ. ډېره زیاته مننه. جزاکم الله خیر احسن الجزاء فی الدارین. مستاسو د راتلو جي ډېر ممنون او مشکور یو. موږ خو خپل ځاني دا تاسو چې کوم صفتو که دې قابل او لایق او جوګه زه بالکل نه یم یو عام انسان یم خو دوره ده چې رحمان بابا ویلی دي وی بادشاهي د ملنګانو په دعا شي زه رحمان هله بادشاه شم چې ګدا شم. او بل ځای فرمایلی دي وی په مجلس د عالمانو بسره زر شي کوي کاڼې یا لوټه د صحرا. او بل ځای فرمایلی دي وی زه رحمان د عالمانو حلقه به ګوش یم که اعلی دی که اوسط دی که ادنا. زما عزتمند او زموږ پروړن باچا سے فرمایي وی اشنا په زور په ځان مین کا ورته کېده په لنډی د نشین کې خالونه. الحمدلله د هغه اولیاء کرامو د بزرګانو هغه محنتونه دي او خصوصا او بالخصوص زموږ د حضرت اقدس حضرت شیخ اعزاز الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغوی ورځ او شپه محنتونه دي
زما په علم ظاهري کې دی ته ما وویل چې تقریبا 26-27 سالو شو، خو په علم باطني کې مې شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه سره او د هغوی والد صاحب رحم الله سره زما ړومبی تعلق و. تقریبا 22 سال زما وشو اندازتن. دا د هغوی هغه برکات دي چې ستاسو غونډه کې ښکلي ښکلي نوجوانان او جل جلاله په تاسو باندې د اویا امین له سیوا مین دی. خو دا موږ ته هغوی د الحمدلله داسې تعلیم راکړی دی چې که د هر مکتب فکر سره وي او د هر پاټای سره وي، خو الحمدلله دومره هغه تجربه هغوی موږ ته ښودلې ده او دومره محنت یې کړی دی. د هغوی د شپې هغه جړاګانې دي چې الحمدلله تاسو مجبوره شوئ چې د اداره له رالی دې ځای له رالی. دا د مشرانو هغه برکت دی. ډېره زیاته مننه ستاسو کوو، چونکې وخت تاسو سره هم کم دی، مصروفیات ستاسو زیات دي. مونږ به غواړو چې زمونږ عام مونږ په دې پښتنه ټولنه کې نظر وکړو، نو زمونږ چې کم زیاتره ملایان صاحبان دي چې مونږ په عام پښتنه ټولنه کې عالم ته هم مولا وو یا کاری صاحب ته هم مولا وو، یا مطلب هغه یو نوم مونږ مخصوص کړی دی، نو مونږ نور بیا دې ته نه ګورو چې د علم څومره کړی دی. ته خو عامه ژبه کې په عامه لهجه کې مونږ مولیان وو. دغه مولیان صاحبان د دوی په منځ کې چې کوم اختلافات دي چې هغه مونږ وګورو په دې ټولنه کې ظاهره دي، او عام ولس یا عام امیان زموږ غوندې ناپوهه یا نالوستي خلک د عامې معاشرې هغوی په ذهن کې دغه پوښتنه ده چې د دوی په منځ کې ټول شکر دی، د خوشحالۍ خبره ده، د خدای پاک د پیغمبر د خوږ نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی خبره کوي، د قرآن خبره کوي، د حدیث پاک خبره کوي. د دوی په منځ کې دغه اختلافات د عام ولس لپاره څومره مطلب زیان ورته ګڼئ یا څومره مسله پکې ګڼئ چې عام ولس ته څومره نقصان دی؟ تاسو دې خبرې پورې مې یو متل رایاد شو. یو پیر جماعت کې تاسو مولایان صاحبان وینئ، زموږ عوامو دا یو کمزوري ده چې امام نو راغلی نو بهر یو سړی ناست و د جماعت نه بهر او څادر یې خور کړی دی خیر غواړي، خو هغه لږ بس ګیرې وه چې مولوي صاحب نشته دی، ټول رستو ګوري. اخر دا چې هغه پسې رالل چې په خدای بشي په تا بشي راشه سړیه د جمع ورکړه که نه. هغه ورته وایي نه زه نشم کولی، دی ډېر مجبوره کوه ته زه نشم کولی. اخر دا چې هغه پوه شو چې دی خو مې نه معاف کوي، نو هغه ورته وایي زه سیک یم. نو دی ورته وایي دومره عاجزي مه کوه سړی موږ له امامتي راکړه. دی وایي دا دی عاجزي کوي. زموږ د عوامو دا یو کمزوري ده چې لکه دی ښه به کوشش نه کوي که نه. حالانکه مؤمن له پکار دی چې مؤمن په نوم مؤمن شو، که دی مولاوي یې که نه وي چې دی باریک بین وي. لکه رحمان بابا ویلی دی زه رحمان چې غشولم خطا نه ځي، په بغداد کې مې کامل پیران شته دی. نو رحمان بابا خو علم ظاهري نه دی کړی، دی خو مدرسې ته نه دی تللی، دی خو مولا ته نه دی ناست. خو بیا نو یو خو دا ده چې عوامو ته زموږ دا درخواست دی ستاسو څومره ملګري دي چې یو خو ځان لږ دغه کړي که نه، څنګه چې دنیا کې کوشش کوي چې ځان پوه کړي. رحمان بابا بل ځای وایي په ظاهر لباس دوکه مه شي. موږ ته یې ویلي دي خو جس موږ کوو نه، په ظاهر لباس دوکه مه شي، دننه مغز یې ګوره چې چغزي دی که مټاک که نه. نو دا اوس موږ له پکار دي څنګه چې مثال په طور ته یو ټماټر اخلي نو دومره پیسې پرې نه لګي، خو ته دوه درې ځایه چک کړې او ګاهک دکانداران ګوري. دغه شانتي یو مولا هم پکار دی، دغه شانتي مذهب د پاره هم پکار دی چې ته ځان له یو کامل شیخ وګورې که نه. لکه اقبال مرحوم وی تجھے شکوہ ہے کہ تجھے مرشد کامل نہیں ملتا، مجھے غم ہے کہ تجھ میں جذب کامل نہیں ملتا که نه. نو خلکو هغه جذبه روکه کړې ده، ورنه ځنګل د زمرونه نه خالي کېږي. خوشحال بابا وایي که نه چې بې رهبره یون د عشق په لاره ګران دی، دلته بویه چې پیدا کاندي رهبر صاحب. بالکل نو رهبران په کار دي چې انشاءالله داسې څه مسله به نه وي. نور په دین کې دومره وسعت دی چې د حد نه بې حده. یو پیرو محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم جلوه افروز دی تشریف فرما دی، نو یو باندچي صحابي راغی، صحابه کرام رضی الله عنهم تشریف فرما دی، وی هغه خو په آدابو نه دوره خبر نو هغه راغی نو په جومات کې دننه ودرېده، واړه بولې په ولاړه شروع کړل. نو صحابه کرام ورمنډه کړه چې دی کابو کړي او دته ووایي چې مه کوه داسې کې. نبي اسلام مبارک صحابه کرام رضی الله عنهم ته وی رستو شئ، وی دا چې دی نو دا د دې یو ناپوهتیا ده او یو د جومات بېادبي ده، خو که تاسو دې امتیازونه بند کوئ په نیمه کې نو دې نه یو بیماري لیکي نو دته به نقصان رسي. نو نبي علیه السلام مبارک اسلام دومره وسعت پیدا کړی دی. مونږ که ډېره زیاته مننه ستاسو کوو. ستاسو په ذاتي توګه باندې که مونږ وګورو
نو زیاتره مولیان صاحبان چې موږ ګورو هغه داسې د عربی د عربیانو د هغه وخت واقعي خلکو ته بیانوي هغه سبق آموزه واقعي چې د خلک د خپل ولس په دغه باندې په اسانه طریقه پوهه کی مونږه که تاسو په ذاتی توګه وګورو نو تاسو کوم په حجره کې اورو تاسو کوم په جماعت کې اورو که په منبر مو اورو که یا اوس مو اورو تاسو د رحمان بابا د خپل پښتنو مشرانو دغه لوی خلکو عالمانو که خوشحال بابا دی که رحمان بابا دی یا نور زمونږ دغه مشران دي پوه خلک دي د هغې حواله د هغې شعر د هغې خبره د هغې داسې یو واقعه یا یو کیسه هغه د دلیل په توګه وړاندې کوي د دې څه وجه ده؟ وجه دا ده چې دغه رحمان بابا او اقبال مرحوم دا چې وو نو دا دغه علمي باطني واله وو او دا بېتاجه بادشاهانو او دی له بې د طلب نه الله جل جلاله علم لدني ورکړو نو زما یو لینک دغه سره لګېدلی دی هغه 22 سالو شو په علمي ظاهري کې 27 او په دې کې تقریبا 22 سالو شو نو دې وجه دا چې زموږ سره روحاني تعلق دی ډېره زیاته مننه کوو ستاسو مولانا صاحب بله پوښتنه دغه لرو چې عام که مونږ وګورو نو زمونږ زیات خلک د ستاسو چې کوم هم خیال خلک دي یا ستاسو د مکتبه فکر چې مونږ ورته عالمان صاحبانو یا مولیان صاحبان هغه زیاتره د ساينس او د ټیکنالوژي یا د موبایل فونز یا د لیپټاپ یا کوم دلته وګورو اوس په جماعتونو کې هم اوس مطلب دنیا پرمختګ کړی دی په جماعتونو کې هم اوس اپ ام لګېدلی وي باقاعده سکرینونه لګېدلي وي دلته کې ټیکنالوژي چې څومره دنیا ترقي کړې ده هغه ټوله ترقۍ نه باقاعده چې څنګه عام خلک فایده اخلي د خپل ضرورتونو دپاره یې په کار راولي دغسې زموږ په جوماتونو کې په مدارسو کې په دغه کې هم دغه باقاعده په کار راوستی شي خو که بل اړخ ته موږ وګورو نو هم دغه مولیان صاحبان زمونږ د ساینس د ټیکنالوژي او د دغه پرمختګ مخالفت کوي دغه ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ دې خو ډېر ښکلی سوال تاسو وکړه اوس دا مثال په طور موبایل دی یا دا سیسټم دی نو یو عام نظر دی او یو د اولیاء الله او اهل الله نظر دی انو محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي وی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله ته د مؤمن د باریک بینای او د دوربینای نه ویریږه باریک بین دوربین باریک یعنی چې څوک نه ویني نو دی ویني او دوربین چې نشي لیدی نو دی لیدی شي لکه رحمان بابا وایي که زه رحمان چې غشولم خطا نه ځي نو دغه شو کار نه کو مراد ته دا غشه دی حدیث شریف مفهوم دی نبی اسلام مبارک دی ته غشه فرمایلی حدیث شریف کې مفهوم دی انو هغه یو باریک بینی ده او دوربینی ده اولیاء کرام چې دې ته کم نظر کوي دې څیزونو ته نو لکه اوس مثال په طور موبایل دی مخکې به پکې بلوټوث اوس پکې دا ټولې سیسټم دا غټ موبایل دی ډېر غټ سیسټم راوباسه که نه نو په دې کې زموږ د تصوف او د اولیاء او څه داسې دغه ده خبره ده چې هغه دې کې پرته ده خو موږ نه لږه هغه د دې دنیا د ماحول د وجې نه هغه موږ نه رستو شوي ده پاتې شوي ده او زموږ د هغې نه لرې پاتې شو هغه دا ده زه اکثر ملګرو ته ووایم دا موبایل چې دی دا زموږ دپاره یو نمونه ده څه نمونه ده هغه نمونه دا ده چې ګوره دې موبایل ډېرې مسلې حل کړي لکه اوس موبایل سره دا موبایل باندې تا پکې غټ موبایل واغستو په دې کې د نیټ پیکج وکړو بیا سیم پکې شته پیکج پکې شته اوس تا خوښه ده که دې موبایل نه ته آډیو کال کې که ویډیو کال کې که پاکستان ته کې که امریکې ته کې دې بدله کار کوي نو په دې کې زموږ بزرګان وایي چې دې نه عبرت واخلئ څنګه وایي دا سیسټم دی دې ځای کې زړه دی په دې کې ته د مدینې منورې او د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې سیم ولګو صحیح ده او پیکج ورته وکړه که نه او بیا ستا خوښه ده که ته آډیو کال کې او که ویډیو کال کې مطلب څه دی رحمان بابا اظهار کړ دی وایي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي نو ما لیدلې د رفتار درویشانو څه مطلب دا دی باچا صاحب فرمایي زموږ بزرګان څه شی دی چې هغه حایل دی ستا او د الله په منځ کې څه شی دی چې حایل دی زما او د الله په منځ کې نو هغه وایي نفس دی نو وایي چا چې دا یو قدم په خپل نفس کې خدای قابو کو دویم به په عرش الهي باندې راځي نو دې کې ډېرې دغه دي زموږ دپاره عبرت دی
لکه یو دا مثال مې درکو دې کې دغه سیستم د مثال په تور زړه کې هم دغه کېږي نو چې دې وکنه بیا به انشاءالله دغه لکه دغه وایي یو اردو شاعر وی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جو خالی دیکھ لی او رحمان بابا وی د حجاز مدینه لرې د زمانه زه د زړه په مدینه کې جانان ګورم کنه نو دا خو ټولې باریکۍ دي مقصد د خبرې نه دا دی چې که څوک یې د ښه کارونو دپاره د خپل روزګار دپاره د خپلو ضرورتونو دپاره استعمالوي نو هم بیا دا ټیک دي او که څوک یې د خرابو کارونو دپاره د غلطو دپاره استعمالوي نو بیا غلط عبرت ترې غسل پکار دی بل مثال درکم یو د پښتو شعر دی وی تپوس لبدی یار راشي پخپلا تپوس لبدی یار راشي پخپلا تش لړمون لکه رباب ته پچغار شي څه مطلب دا رباب او ستار شي دی نو چې پنکار وته کینی او صحیح پنکار وي خمددار نو چې دی ول شلنګ ورکې نو لکان عمر غون شي جنکایم راغون شي چې جوش کې راشي پیسې پینولي نو دې ته اولیاء کرام پس نظر ګوري بزرگان فرمایي چې دا رباب او ستار چې دا خو یو لرګی دی کمال څه دی چې دی لکان جنکا راغونډیږي بیا قرباني ورکې پیسې پینولي نو بزرگان وای د کمال دا کړی دی چې د ترخزې ته رنده ته او د تبر ته د هر څه ته ځان کابو کو د دننه خېټه خالی کړه چې خالی کړن د پاسه پې تارونه تیر شو نو اوس چې ورته صحیح فنکار کینې او هغه صحیح فنکار نو دغه کار به کېږي هلکانه جنکۍ به راځي داسې انسان دی جي تاسو شوئ دا زه شوم دا ملګري شو ټول که چېرې د دننه سیسټم دا د حرامو کارونو او حرامو خوراکونو نه پاک کو او د پاسه په بیا دا تارونه تیر کړل او بیا صحیح فنکار ولو کته څه مطلب نو اقبال مرحوم ویلی دی وی تجھے شکوہ ہے کہ تجھے مرشد کامل نہیں ملتا مجھے غم ہے کہ تجھ میں جذبہ کامل نہیں ملتا چې د شیخ صاحب غونته کې د باچا صاحب د عبدالمالک مولوي صاحب داسې غونته کې هستو سره دی بیا کینی او د هغې هغه لاس په خپل سر پرېږدي ټوپونه نه وایي او هغه یې هغه لاس یې پرېښوده نو چې دی خبره کوي د رباب او د ستار په شانتې او د هغې لاس پیي نو هلکان به یې مني جنکۍ به یې مني قربانۍ به یې ورکوي تاسو خبره کوئ هم ستاسو د دغې جواب نه تاسو مثال د رباب یا د ستار ورکړه عام که مونږ وګورو نو زمونږ مولیان صاحبان یا بیا تاسو یا ستاسو په څېر دغسې یو شمېر نور زمونږ دغه محترم خلک هغه د میوزیک یا د میوزیشنان کوم ته چې مونږ په عامه ژبه کې هنرمندان یا فنکاران وو د دغه څیزونو ډېر زیات اختلاف دې سره لري او دا بیخي حرام ګڼي بل خوا که مونږ وګورو نو چې کله مونږ په مذهبي تاریخ باندې نظر واچو که هغه مونږ د 1400 کاله مخکې ورشو یا 15-16 کاله مخکې ورشو نو دغه په وخت دغه میوزیک یا دغه موسیقي را روانه ده د عربو چې د چرته نه مونږ ته دین راغلی دی هلته کې هم د عربیانو خپل قسم میوزیک یا موسیقي ده بیا پښتنو کې بیا د دنیا په میشت هر هیواد هر قوم کې دغه شته که مذهبي نظر باندې مونږ وګورو نو پوه خلک او کتابونه مونږ ته دا وایي چې سما یا قوالی دغه حلال دي او دا جایز دي خو که بل خوا مونږ وګورو نو زمونږ مولیان صاحبان دغه فرق پکې نه ظاهروي بس وایي چې دغه میوزیک ته نو دا حرام دی دې ته تاسو په کم نظر ګورئ او یا تړلی دغې سره بله سوال چې که دغه میوزیک د دې دپاره استعمال شي څنګه چې خواجه معین الدین چشتي صاحب استعمال کړو چې خلک د کم ذهنیت والا خلک یو هغه په هغې باندې اختی او د هغې د لارې هغه دین طرف ته خدای طرف ته د خدای پاک خوږ نبي طرف ته او دغې لارې طرف ته رابلي نو دې ته د دې په استعمال باندې بیا دې ته څنګه وړئ نو یو دی د عام میوزک که نه نو د قرآن او د حدیث په رڼا کې محبوب رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي چې زه الله جل جلاله رالیږلی یم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ولقطع الخنازیر والمزامیر نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زه الله جل جلاله راولیږلم د دې دپاره چې زه هغه بلند اخلاق چې کوم دي هغه پوره کړم او انسانیت ته یې زوښیم لکه تاسو له ما یو مثال درکړ هغه بانډچي صحابي امتیاز یې کولې نبي علیہ السلام مبارک وایي د جومات حرمت هم خیر دی د جومات هغه ادب هم په خپل ځای خو پرېږدی دې خبر نه دی نو دغه هم د دین اخلاق دي او د اسلام او موږ ته نبی اسلام خو نبی اسلام مبارک فرمایي چې الله جل جلاله دویم مقصد زما دا دی چې د دنیا نه خنازیر خنزیران او د دنیا نه مزامیر تورای باجی ډول سرنا دا زه ختم کړم اوس باقي په دې کې پاتې شو د قوالی نو دې باره کې موږ اورو چې یاره دې کې څه ګنجایش دی خو ما ته خپل ځان یې دې باره کې څه علم نشته
بل اخیری پوښتنه که دغه وکړو چې عام زمونږ په دې ټولنه کې که مونږ وګورو نو چې جومات ته کله ماشومان د چا پلار تره ماما کاکا سره ماشوم راشي د هغه خوری واره یا نوسۍ هغه سره راشي نو زمونږ عام خلک چې کوم دي هغه داسې ډېر بد ورته ګوري او وځئ د جومات نه وروسته ودرېږئ او هغه ځای ته لاړ شئ داسې رټي یې که عامه ساده پښتو کې موږ ګورو که موږ بیا دین ته وګورو خپل مذهب ته وګورو نو زموږ خوږ نبي محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه ځان سره خپل نوسي مبارک چې ماشومان و هغه یې جومات ته هم راوستي دي که د هغې ته مخکې بیا مونږ په دغې پسې ځو نو هغه چې کله پیغمبر علیه السلام سجدې ته تللی دی نو هغه یې په ملا مبارکه باندې ناست دي غږ یې ورته نه دی کړی نو یو خوا مونږ ته دین دا وایي بل خوا زمونږ پښتانه ټولنه کې زمونږ دغه مشران دغه چې کوم په جومات کې ناست دي هغوی دغه وړو ته په بد نظر ګوري رټي یې نو دین مونږ ته څه وایي چې خپل ماشومان جومات ته راولئ او که نه او زمونږ د پښتنو یا زمونږ د مشرانو دغه ایکټ ته یا دغه ریکټ ته بیا څنګه ګورئ دی باره کې د محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو قول مبارک دی یو فعل مبارک دی دا هغه چې کوم تاسو دا مثالونه ورکړل دغه هم شته خو د هغه قول مبارک دا دی چې جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم ورفع اصواتکم وبیعکم وشراءکم چې تاسو خپل جماعتونه محفوظ کړئ د ماشومانو نه د لیوانو نه او د اوچتو اوازونو نه او د لین دین نه اغوستل خرڅول نه نو په دې کې بیا اوس کې مثال په طور یو انسان ځان سره ماشوم راولي نو دې ته په هغه نظر بیا کتل پکار دي قرآن کې الله فرمایي ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه نو که یو سړی وړوکی راوستی دی نو د پښتنو چې دا کم ریاکشن دی دا کم دغه دی نو دا زما په نظر باندې دا صحیح ځکه نه دی چې کیدای شي بعضې وخت کې داسې خلک وي یو ورځ وي جومات ته یو سړی په لومبي ځل راغی او مونځ به یې بالکل نه کو خو هغه راغی چې یاره راشه بس چې ته دا لاین به مو ګورو چې دا څنګه دی نو چې هغه راغی نو جومات کې دا کوم مزګزاره شي نو عوامو نو هغه یو بل سره شور وکړو جګړه شروع کړه نو دا هغه موزمونه که واپس د اودس ځایونه لړ خو جومات کې دی نو زه وایم که چېرې دا زموږ د پښتنو کوم دا ریاکشن دا صحیح نه دی کیدای شي هغه سړي ځان سره د نوسۍ راوستی زوی راوستی او هغه ډېر په یو لوی دغه باندې فکر باندې راغلی وي په جذبه باندې راغلی وي زده کړه وکړي نو د هغه جذبه خرابول نه دي پکار خیره دا خلک دې په ځان لږه سخته تېره کړي ماشوم دی کیدای شي دیم څخه دغه ځان سره وړي دې ځای نه نور د شریعت حکم دغه دی خو لکه داسې هم نه که نه ما تاسو ته ووایي هغه واړه بول کول نبي اسلام مبارک یې پرېږدئ صحابي دی لوی سړی دی واړه بول کوي نبي اسلام مبارک یې پرېږدئ نو دا خو ماشومان دي مسلمانان دي او د سړي به په یو نیکه جذبه راوستی درواني دپاره خو چاني راوستی نه زموږ د مسلمانان دا د کار کوي نو د دې وجې نه که چېرې دا خلک ورسره ګزاره وکړي زه د دې وجې نه خپلو مقتدیانو ته دلته کې وایم چې چاته رنګ راشي په موبایل کولاو ته پاتې شوي او دی ګور شروع کړي یا تیز ووایي نو زه ورته همدا مه کوئ هغه نه خو یو غلطي وشوه او په ناخطایي وشوه تاسو چې اوس د اوازونه تیزوئ هغه رټئ نو دا خو بل ګناه دی نو هغه خو په ناخطایي کې دغه دی مبتلا دی تاسو په قصدن هغه بېعزته کوئ نو د مسلمان بېعزتي هم ناجایز ده او دغه شانتې دا په جومات کې اواز اوچتول دا هم ناجایز دي نو که ونشي نو ښه به زما یو رایه ده ډېره زیاته مننه کوو د مولانا صاحب قدرمندو لیدونکو تاسو د مولانا منظر حسین صاحب د دین او د مذهب په رڼا کې د هغوی د علم مطابق د هغوی خبرې زموږ پوښتنې او د هغوی جوابونه واورېدل زه به هغوی ته خواست کوم که په اخر کې زمونږ کتونکو ته دا وخت تاسو په ټوله نړۍ کې پښتانه اوري که هغوی ته د خپل طرف نه تاسو څه پیغام څه ووایي بس هغوی ته دا وایم وایي په ترخ کې مې جانان په لاس کې جام دی په ترخ کې مې جانان په لاس کې جام دی ځکه او رنګ د زمانې زما غلام دی زه د خپلو نوجوانان رونو ته وایم او الحمدلله دې نه عبرت والي دا زما دوست دی یار مې دی دغه د مثال په طور په بازار کې سبله داسې ملګري دي په دې کلي کې په دې ضلع کې په صوبه کې شته الحمدلله ښکلي نوجوانان زموږ سره دوستي ده دا دین داسې هم نه دی چې دا مولیان به بلاګانې او دوی به خوړل کوي نه دي نه یو
دویم جی دا نوجوانان دی چې کوم دا تګ و دوړ کوي د دنیا دپاره چیرې ماته د ښه جاب میلاو شي ښه نوکري میلاو شي نو دی وسره د محبوب صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم دا مینم دی کم از کم په دې زړه کې واخلي لکه رحمان بابا وایي په ترخ کې مې جانان په لاس کې جام دی ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی. دویم شعر دی ته زه ډالۍ کوم وایي کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. او که چېرې دا نوجوانان دی موږ سره په دې کې تعاون وکړو زه ځکه په دې ټي وي باندې نن دی له رالم په دې باندې ذکر عالم ما مخالفت مونږ کوم ما بدو مونږ ګړل زوام چې په دې ذریعہ باندې دی ته زما د आवाज ورسی او دی محبوب صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم سره سره ډېر محبت دی اختیار کې ان شاء الله بادشاہي وکي زمونږ چې دی ولا تاسو وینئ دا اداره څنګه بادشاہي ده تنخواه 8000 ده د مدرسې لنګروم چلیږي د ذکر لنګروم چلیږي په 8000 کې الحمدلله چې ضرورت شي بدل زمونږ ضرورت واقعا تتلو کنه څه دوستانو 2-3 را سره ډرایورانو 2-3 ګاډیو پیسې ډېرې وي هر څه ډېرو که نه او د هر وخت د الله دغه رحم و کرم دی او زموږ کاروبار نشته روزګار نشته زه د نوجوانانو ته دغه یو درخواست او پیغام ستاسو په واسطه تاسو له الله د اجر درکړي چې انشاءالله هېڅ کمی به نه وي خو چې دی نبي علیه السلام مبارک بس دغه کی خپل محبوب کی خپل عاشق کی معشوق کی او مینه وسره وکي وفاداری وسره وکي دا دنیا به په خپل کې پرته ان شاء الله. ډیره زیاته مننه کوو د مولانا صاحب خبره تاسو واورېدې زمونږ او د بیټک ټي وي د ټول ټیم دغه هڅه ده دغه کوشش دی چې د دې پښتون وطن هغه فکرونه کاغه د مذهب په حواله دي کاغه د دین په حواله دي کاغه زمون پښتنه ټولنه کې کامی فکرونه دي کامی سیاست ته زمون نور فکرونه دي د هغې په حواله د هغې د پوهه خلکو سره کینو وخت په وخت دغه ستونزې تاسو ته هواري کو یا د هغې د هوارولو یو څه هڅه وکړو مونږ د مولانا صاحب او د هغې د ټولو ملګرو ډیره زیاته شکریه ادا کوو او تاسو ته دغه خواست کوو که په راتلونکي کې تاسو څه قسمه هم پوښتنې لرئ نو مونږ ته په کمنټس کې لیکلی شئ مونږ به ستاسو دپاره وخت په وخت د مولانا صاحب ته خواست کوو هغې سره به بیا هم کینو د هغې د فکر د هغې د سوچ د هغې د علم په رڼا کې ستاسو د ستونزو تاسو ته د راپېښو مسلو حل به تلاش کوو در هغې پورې خپل قربا حمزوي یوسفزی له اجازت ورکوي د لوی الله په امان.